ټول مسؤلین ملګري او د نظام چارواکي دا د ولس او د نظام د مغز او د بطن خلک دي. دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د آزادۍ خاوره. تاریخ گواه ده ما په زور که پر رضا ما تکړه، افغان بچی ما په تش لاس می دنیا ما تکړه. ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، زال د بازانو دا دلته کی زمریانو. گر یار شود دشمن مهرش بکند از من، محروم وفا باشم در خاک وطن باشم. زمریانو سی زال د بازانو دا دلته کی زمریانو. رښتیا هم دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې 100 کلیزه د ازادۍ لمانځو د انګریز څخه د خپلواکۍ کلیزه ده. په دې به هر افغان هر مسلمان له زړه له کومې خوشحاله یو. د یار غمونه دومره ډېر لکه په خوړه کې شګې، د یار غمونه دومره ډېر لکه په خوړه کې شګې، عجیبه نه ده چې ساتمه په خپل زړه کې شګې. دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو. الحمدلله دا خو ډېر ښه احساس دی چې په دومره امنیت دی، او الحمدلله داسې د هر ځای نه ملګري راغلي او خلک راغلي د ازادۍ شپه لمانځي. او دا ازادي داسې په اسانه ګوتو ته نه دی راغلی، دې ته ډېرې ګل ګل ځوانۍ نظرانه شوي دي او په دې باندې ډېرې میندې بورې شوي دي او ډېرې خویندې پې کونډې شوي دي. تن کې وي دلته افغانانو سي دا د توریالو وطن. د لوی څښتن تعالی په سپیشل نامه د پیوند د ملت د یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه، مینه، شپه مو په خیر. د 100 کلیزې د آزادۍ شپه مو مبارک شه. درنو لیدونکو لکه څنګه چې په تصویر کې تاسو ګورئ، نن د 100 کلیزې د آزادۍ شپې په مناسبت ځانګړې مشاعره جوړه شوې ده. ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان د افغانستان مشهوره سحرې په دغه سترې شپه کې ګډونوال دي او برخه اخیستې ده. درنو لیدونکو تاسو مهم د خپرونې تر پایه پورې ملګري اوسئ. دلته کې زمریانو سي زال د بازانو دا دلته کې زمریانو سي زال د بازانو دا دلته کې زمریانو سي زال د بازانو دا دلته کې زمریانو سي دا د ننګ بچیان لري. السلام علیکم، جوړ په خیر. علیکم السلام، تاسو هم جوړ په خیر، په خیر راسئ. په خیر اوسئ. کور مو ودان ډېره زیاته مننه. غلط کړی خو به مو نه یې؟ دا خو ځان سره فکر وکړئ، انشاءالله نه یو غلط سوي، یو ځل مخکې هم سره مخامخ سوي. بله، کور مو ودان ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو زر صاحب را سره دی، زما څخه تاسو بهتره پیژنئ، په سوشل میډیا کې ماشاءالله فعال شخص دی. زر صاحب ژوند چارې په خیر دي؟ الحمدلله خیر خیرت دی، په دې هیله چې تاسو هم جوړ روغ یاست. کور مو ودان ډېره زیاته مننه. سبا 28 د اسد ده او نن شپه د آزادۍ شپې په مناسبت مشاعره جوړه شوې ده. څومره د خوښۍ احساس لرئ؟ رښتیا هم دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې 100 کلیزه د ازادۍ لمانځو د انګریز څخه د خپلواکۍ کلیزه ده. په دې به هر افغان هر مسلمان له زړه له کومې خوشحاله یو. موږ تاسې هم همدې مناسبت سره ټول سوي یو چې دغه کلیزه او دغه ویاړه ورځ ولمانځو. بله، کور مو ودان ډېره زیاته مننه ده چې د هیواد د مختلفو سیمې څخه هیوادوال راغلي دي، د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي. دوی دغلته په پراخه ونډه اخیستې ده. څونه دې کار ته خوشبینه یاستئ؟ ازادي وایي همدې ته چې ولسونه سره راټول سي، په خپلو کې یو له بل سره وویني، یو د بل سره نظرونه شریک کړي، یو بل وزغمي او یو بل درک کړي. نو هر څه انشاءالله دغه چې یادونه مو وکړه، دا هر څه انشاءالله په ژوندۍ بڼه روان دي. دلته که وګورو د هېواد 4 ولایتو څخه انشاءالله خلک راغلي دي، یو بل به اوري او یو بل ته به غوږ نیسي انشاءالله. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ، خوندي اوسئ. کور د شرافت زما پت زما عزت زما کور د شرافت زما کاڼي لالو نادي دا د سردرو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن
دا د ننګیالو وطن. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې ځینې ځوانان را سره دي د دوی په نمایندګي د یو څخه پوښتم چې د کوم ولایت څخه راغلي دي او دغه د ازادۍ شپې ته څومره خوشحاله دي. السلام علیکم، جوړ په خیر. مننه، جوړ په خیر، ژوند ښه دی. په خیر اوسئ. شکر دی. ډېره زیاته مننه. نوم مو لیدونکو ته واخلئ. غازي باورا یم، له خوست ولایت څخه راغلی یم. غازي باورا. باورا راځئ د تخلص په هکله د لومړی لږ را سره وغږېږه. څنګه د باورا تخلص انتخاب کړی؟ نو اکثر داسې وي چې هغه تخلص داسې ښه وي چې هغه د سړي د کوارې سره او د شان سره ځای برابر وي، او بل باورا زه وایم چې ښه ده، هغه ګلان بویوي د نه وي، کله کله په ګلانو ګرځي. څنګه په ګلانو کې کله کله یې که نه او بس اوس خو یاد نه مې کې دغه چې په افغانستان کې امن دی، ټول وطن ګل ګل دی، نو موږ خوندونه ترې اخلو. کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. خوست میشتې هېوادوال اکثره د شعر و شاعري سره ډېر زیات شوق او علاقه لري. تاسو د هغې جملې څخه هستئ که نه؟ او والا موږ هم داسې مات ګوټ شعرونه لیکو، د نه مې کله کله شعرونه وایو او د شعر او شاعرۍ سره مو جوړه ده. بله، کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. نو د باورا څخه به څه اورو؟ نو یو غزل دی وایي چې د یار غمونه دومره ډېر لکه په خوړه کې شګې، د یار غمونه دومره ډېر لکه په خوړه کې شګې، عجیبه نه ده چې ساتمه په خپل زړه کې شګې، او لوښې پرې وسیله و پام ګوتې پرې غوڅې نه کې، درته راوړي مې د نن په چیبټه کې شګې، او د ستا په مینه کې اوس دومره هوښیار شوی یم، د ستا په مینه کې اوس دومره هوښیار شوی یم، د ستا په مینه کې اوس دومره هوښیار شوی یم، او باور په خدای وکړه ګړم په دریوبه کې شګې، او چې مړ شم دغه یو وصیت کومه، چې مړ شم دغه یو وصیت کوم، او ماته به نشیندی په مارګ په مړستونه کې شګې، او غازي باورا به یې ویشتلی وای، خو غازي باورا به یې ویشتلی وای، خو شکر په دې نوې د یار په دیوله کې شګې. څومره په زړه پورې، څومره زبردسته. څنګه نن شپه د ازادۍ په مشاعره کې د نوملیکنه کړې شعر غزل به وایې که نه؟ وواله، نو د خوست نه د هغې دپاره راغلي او بلنه یې راکړې ده، انشاءالله شعرونه به حتمن وایم. بله، کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. په دې هیله وي چې نوبت درته ورسېږي. راځئ دغه د ازادۍ شپې ته څومره خوشبینه یاستئ، څومره خوشحاله یاستئ، څه انګېزه لرئ؟ نو خدای تل دغسې وکړي چې زموږ وطن آزاد وي، وطن مو په امن کې وي، نو څومره چې په وطن کې ازادي وي، امن وي، دومره خوند کوي. کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسه. خوشحاله اوسئ. ډېره ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ازادۍ خاوره، دا د جګورو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن. درنو لیدونکو، د ټولو مننه چې د ازادۍ د شپې په خپرونه کې را سره یاستئ. تر څنګ مې ګل ګل ځوانان ولاړ دي، د دوی د جملې څخه بیا د یو را سره غږېږي. السلام علیکم، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، د ښې جوړ یې. په خیر اوسئ. کور مو ودان. نوم مو لیدونکو ته واخلئ. نوم یې احسان الله زاکر دی، د میدان وردګ ولایت. بله، کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. ټول د میدان وردګ څخه راغلي یاستئ؟ نه، مختلف یو، د لوګر او د وردګ او د تګاب، د کاپیسا، د راسته د ملګري. کور مو ودان. څونه د خوښۍ ځای دی چې د مختلفو ولایتونو څخه مختلف ملګري نن په یو ټغر راټول سوي دي. راځئ د ازادۍ شپې په هکله را سره وغږېږئ. څومره د خوښۍ احساس لري دغه شپې ته، دا چې هېوادوال ټول یو ځای ته راټول شوي دي، د مختلفو ولایتونو څخه هېوادوال راغلي؟ الحمدلله دا خو ډېر ښه احساس دی چې په دومره امنیت دی، او الحمدلله داسې د هر ځای نه ملګري راغلي او خلک راغلي، د ازادۍ شپه لمانځي یا د نندارې ته راغلي. دا ډېر د خوښۍ ځای دی. بله، کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. راځئ دا به هم سره ووایو چې د مختلفو سیمو څخه هېوادوال راغلي دي. مخکې مو کله دغسې په مشاعرو کې یا د ازادۍ په شپو کې برخه اخیستې وه که نه؟ مخکې هم خسې وه، په مختلفو ځایو کې هم خسې وه، نو په مختلفو ټاپو کې په نورو ځایو کې هم خسې وه، نو الحمدلله ډېر خوشحالۍ احساس بله، کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. هېوادوال ته مو پیغام څه دی؟ هېوادوالو ته مو پیغام دا دی چې راشي دغه خوشحالي په ټولو سره ولمانځو، او د ازادۍ شپه په ټولو سره ولمانځو. نو کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، تر څنګ مې چې کوم ملګری ولاړ دی، عابد صاحب، دا بیا زموږ یو د نږدې ملګرو څخه دی. ټول هېوادوال موږ ته نږدې دي، ټول ملګري دي، ټول د یو افغانستان یو. عابد صاحب، تاسو ستړي مه شئ. جوړ په خیر.
السلام علیکم ورحمت الله. اول تاسو او تاسو درنو که تاسو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. علیکم سلام. کور مو ودان. په لومړیو کې مو ویل چې زه نه غږېږم، ما لې راځه ته دلته ودرېږه، انشاءالله خبرې به هم سره وشي. څنګه یې ژوند چارې څنګه روانې دي؟ الحمدلله بیخي د خدای امان دی، خوندورې شپې تېرېږي. په خیر اوسئ. راځئ دغه د ازادۍ شپې په هکله را سره وغږېږئ. څومره د خوښۍ احساس لرئ؟ تنها راغلي یاستئ که د ملګرو سره راغلي یاستئ؟ دا ازادۍ ورځ خو الحمدلله دا ټول افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی. بله. بل باید موږ دغه ورځ دپاره ډېر شکرګزاره اوسو، سجدې ادا کړو، الله تعالی څخه ډېر شکر ادا کړو. او دې مشاعرې ته د ملګرو سره راغلي یو او ډېر خوښي شیبې د ملګرو سره په یوه ځای کې دا غونډه لمانځو. بله، کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله. جوړ بخیر. علیکم السلام ورحمه. خیر صحیح په خیر صحت. الله مو ونازه و خیر اوسئ. کور مو ودان. ډېره مننه. نوم مو لیدونکو ته واخلئ. خوږمن زازی. بله، خوږمن زازی. زازی صاحب ډېره زیاته مننه. لږ کامرې خواته هم وګورئ. راځئ تاسو را سره د دغه ازادۍ د شپې په هکله وغږېږئ. ازادي خو یو لوی نعمت دی چې په ژوند کې الله تعالی کوم انسانانو ته نصیب کړی وي. او دغه ازادي چې د انګلیسي خلاق نه افغانانو د نن 100 کاله د مخه اخیستې وه، او دا ازادي داسې په اسانه ګوتو ته نه دی راغلی. دې ته ډېرې ګل ګل ځوانۍ نظرانه شوي دي او په دې باندې ډېرې میندې بورې شوي دي او ډېرې خویندې پې کونډې شوي دي. نو دغه ازادي چې دی نو الله تعالی دې بس دا اوسنۍ ازادي هم د تل دپاره همدغسې قایمه او دایمه ولري. خو په دې ولس باندې یو غږ کوم چې مونږه 3 ځله تقریبا خپلواکۍ ترلاسه کړې، خو مهمه خبره دا ده چې د ساتلی ولې نشو. دغه یو مهم خبره ده چې باید په دې باندې غور وشي. ازادي په توپک او په کوتک او د مټو په زور باندې اخیستل کیږي، اما وروسته به یې ساتي په فکر او قلم باندې. نو خدای دې وکړي چې زمونږ وګړي دې ته متوجه اوسي. کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. دلته چې د ازادۍ د شپې تر لاندې کومه مشاعره نیول شوې ده، هیوادوال مشهوره څېرې د فعلي حکومت بعضې وګړي دغلته راغلي دي، برخه اخیستې ده. څونه دغه د خوښۍ احساس بولئ؟ څونه دې شیبو ته خوشحاله یاستئ؟ دا خو ډېر د خوښۍ احساس په دې کوم چې موږ د کفري نړۍ د فکري جنګونو په نتیجه کې د یو بل نه متنفر شوي یو. دا ډول ناستې وګړي سره نږدې کوي، دوی په خپلو کې یو بل ته مینه ورکوي، یو بل اوري د زړه په غوږونو باندې، د دوی ترمنځ محبت اضافه کیږي. او دغه ټولنه چې دی تر هر څه، تر اقتصاد او تر نظامی بریا، تر زراعت او تر طبابت، تر هر څه زیاته مینې ته اړتیا لري. نو دا ډول ناستې چې وي په دې کې د وګړو ترمنځ مینه محبت پیدا کیږي، یو بل د زړه په غوږونو سره اورېدلی شي. کور مو ودان. ډېره زیاته له تاسو نه هم مننه کوم. درانه اوسئ. مننه. ګومات محترم، السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ستړي مشئ تاسې او ستاسو ټول کتونکي او همکاران، الله تعالی مو جوړ لري، خوشحاله اوسئ. علیکم سلام. کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. ژوندي او سرلوړي اوسئ. افتخار مو راوبخه. راځئ د ازادۍ د شپې په هکله را سره وغږېږئ، بالخصوص د دغه ځانګړې مشاعرې په هکله. بلې نن د کابل په زړه کې د غازي سټیډیم په انګړ کې یوه لویه ولسي مشاعره اطلاعات کلتور وزارت له طرف څخه په پام کې نیول شوې ده. مشاعره لا شروع نه ده، خو ماشاءالله کافي خلک راغلي دي او لا هم خلک را روان دي. او دغه ډول ناستې او دا ډول غونډې دا د ولسونو ترمنځ او د نظام او د ولس ترمنځ نږدېوالی او همبستګي لا پیاوړې کوي. د خلکو لپاره د خوشحالۍ سبب کیږي، د تفریح سبب کیږي، او خلکو ته خپل تاریخ او خپل ویاړلی شالید هغه ور په زړه کوي او احساس ورکوي چې موږ باید لکه څنګه چې پخوانیو مشرانو زموږ اکابرو د خپل هیواد د ازادۍ لپاره د خپلو ارزښتونو څخه د دفاع لپاره کومې قربانۍ ورکړې وي او کومې هلې ځلې کړې وي، په هماغه لار او په هماغه مسیر باندې موږ لاړ شو او هغه تعهد یو ځل بیا موږ تجدید کړو، کوم تعهد چې موږ له خپلو مشرانو سره کړی ده، او دا تعهد او دا تاریخ راتلونکو نسلونو ته هم پرېږدو. نو ښه غونډه ده او انشاءالله چې ګډونوال به ښه خوند ترې واخلي. کور مو ودان. دغه هیوادوال چې تاسو ټول دلته په یو ټغر باندې وینئ، تاسو څومره خوشحاله یاستئ ورته؟ طبعا موږ د همدې هیوادوالو له منځ څخه یو او ټول مسؤلین ملګري او د نظام چارواکي دا د ولس او د نظام د مغز او د بطن خلک دي. فطرت
د اسلامي امارت د مسؤلینو دا دی چې خپل ولس ته نږدې کیږي او ولس دوی ته نږدې کیږي. دا کوم هغه ډله نه ده چې له بهر څخه راغلي وي او بیا دا کار ورته نوی ښکاري، بلکې دا د همدې خلکو له منځ څخه راغلي دي او له همدوی سره به پاتې وي انشاءالله. کور مو ودان، ډیره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. بگذار گدا باشم و در خاک وطن باشم، در بند جفا باشم و در خاک وطن باشم. بگذار که غم بینم و صد درد عالم بینم، از هجر جدا باشم و در خاک وطن باشم. گر یار شود دشمن مهرش بکند از من، محروم وفا باشم در خاک وطن باشم. پروا نکنم از درد، پروا نکنم از درد، رنگم همه گردد زرد، محتاج دوا باشم در خاک وطن باشم. با قامت خم خورده بار هم نتوان بردن، با قامت خم خورده بار هم نتوان بردن، در دست عصا باشم در خاک وطن باشم. هرچند کشم خاری رفتم بره زاری، راضی ز خدا باشم در خاک وطن باشم. به نام خداوند واجب الوجود که در هم کوبنده ستمگران، دستگیر بینوایان و امتحان گیرنده آخر زمان است، شایسته خدایی، زیبنده یکتایی و لایق پرستش همگانی است. ای ملت سرفراز و ای غیور مردان سنگر آزادی و ای ملت شریفی که در این روز تاریخی و آزادی این سرزمین شعار عزت سر داده اید. من شایق کفشانی، نوجوانی از جنس صخره‌های غیرت این سرزمین، امروز در این روز تاریخی اینجا ایستادم تا با صدای شفاف بگویم چرا از امارت اسلامی افغانستان حمایت میکنم. جهان بشنود و تاریخ بنویسد. حمایت میکنم چون در این روز استقلال را با جان و دل خود حس میکنم. حمایت میکنم چون پس از نیم قرن اشغال، وحشت و برادرکشی، سایه شوم تفنگ سالاری، دزدی و قلدری از این خاک برچیده شد و امنیت سراسری در سرتاسر افغانستان حاکم گردید. حمایت میکنم چون دیدم که با وجود تمام تحریم های ظالمانه ارزش پولمان ایستادگی کرد. دیدم که بزرگترین پروژه های قرن از دل این خاک جوانه زد. از شاهکار تاریخی کانال پشتپه گرفته تا شاهراه‌ها و خطوطی که افغانستان را به قطب اقتصادی منطقه تبدیل می‌کند. من یک فعال رسانه‌ای آزاد هستم، همان گونه که از معجزات آبادانی با غرور فریاد می‌زنم، وجدانم نیز بیدار هست و با شجاعت تمام همواره درد دل مردمم را برای پیشرفت، تعلیم و باز شدن مکاتب خواهران نیز بازگو کرده ایم. چون استقلال واقعی بدون تعلیم، علم و آگاهی کامل نیست. در این بخش از صحبت‌های من مخاطب کلام‌های من رسانه‌های شیطانی، از بزرگترین رسانه‌های شیطانی تا کوچکترین انفلوئنسرهایی که بر علیه افغانستان فقط به خاطر پول فعالیت میکنند. امروز رسانه‌های شیطانی فقط به خاطر پول افغانستان خود را بدنام میکنند. کوشش میکنند ذهنیت‌های ما را خراب بسازند. در این ساحه بر اونا میخوایم بگویم ای بزدلانی که در تاریکخانه های فضای مجازی نشسته اید و چون چشم دیدن پیشرفت و این استقلال را ندارید، خنجر زهراگین تهمت، افترا و بهتان های کثیف اخلاقی را به سوی یک نوجوان 14 ساله نشانه رفته اید. شما نخواستید مرا تخریب کنید، شما خواستید با آبروی یک مسلمان برای خفه کردن صدای حق، فقط به خاطر خفه کردن صدای حق آبروی یک مسلمان را بسوزانید.
ای کسانی که برای کینه های سیاسی تهمت بستید، آیا شبی که سر بر بالین خود میگذاری از عذاب الهی و نگاه وجدانتان نمیلرزید؟ شما فکر کردید با این کار خود آینده مرا تباه کردید، اما این آرمان را به خود به گور ببرید. چنارونو د نختر خبرې وکړې، چنارونو د نختر خبرې وکړې، اسمانونو د لمر خبرې وکړې، پسته غاړه مې تیره چاړه ته کېښوه، ما په خپل سر د خپل سر خبرې وکړې. پسته غاړه مې تیره چاړه ته کېښوه، ما په خپل سر د خپل سر خبرې وکړې. په کلو مې مړی ورک و ژوندی ورک و، یو ماښام مې د سحر خبرې وکړې. په کلو مې مړی ورک و ژوندی ورک و، یو ماښام مې د سحر خبرې وکړې. څو کسانو چې په دې میدان کې شته وو، څو کسانو د سنګر خبرې وکړې او ډارېده نه، داسې جګ جګ غږېدلو. لوی پامیر د لوی خیبر خبرې وکړې. لر او بر ویل ټول یو افغانستان دی، لر او بر ویل ټول یو افغانستان دی. کابل جان د پیښور خبرې وکړې او د دې ښار له خانه دومره ګیلمن و، یو غریب د یو نهر خبرې وکړې. پښتانه مې راټول نه کړه صداقته، که مې څومره په منبر خبرې وکړې، که مې څومره په منبر خبرې وکړې. زه به نظمونه ووایم، نظمونه ووایم که نظم ووایم؟ وخت کم ده ښه. تاریخ گواه ده ما په زور که په رضا ماته کړه، افغان بچی ما په تش لاس مې دنیا ماته کړه. اول مې مات کړلو انګلیس او بیا روسیه ورپسې، مختورې لاړله دریم مې امریکا ماته کړه. مړه نه دي شته د احمدشاه او میرویس خان ژوندی دی، د تورې شړنګې په غوږ اورې خوشحال خان ژوندی دی، جلال شاهد دی ما له ولږې سره لوبې کړي، ما کړې نه ده دا تر ننه د پیغور زندګي. جلال شاهد ده ما له ولږې سره لوبې کړي، ما کړې نه ده لا تر ننه د پیغور زندګي. و ډډې م وهلې ښه بېغمه په یو خوا پراته یئ، په پښو ودرېږئ دا څنګه بې پروا پراته یئ. له خوبه ویښ شئ لمر ختلی، رڼایي خوره ده د ښار کوڅو کې مو درګار د غریبي خوره ده. تر څو بسخات غواړو زکات غواړو، تر څو به لاس اوږدوو نورو ته خیرات غواړو. راویښ شئ راویښ شئ خیر د نوره تمه له پردو مه لرئ. څه امریکا لندن یمن او یا یونان درښایم، خوا کې پراته درته نږدې همسایهګان درښایم. تاجکستان ازبکستان قرغیزستان درښایم، ترکمنستان هند او ایران او پاکستان درښایم. چا مو پوښتنه وکړه څوک مو احوال ته راغله، څوک مو د سختو سختو لارو استقبال ته راغله. په زیار ګټلې چې نن تا د خپلواکۍ تبریکي چا درته درکړه د سپېڅلې ازادۍ تبریکي. دا خلک نه غواړي، دا خلک نه غواړي چې سیال چې د سیالۍ سړی شي، آباد اوسې ته د آبادۍ سړی شي. که د تخار نیمروز په خړو دشتو کار شروع که، یا د هرات د زعفرانو په ارزښت پوه شولی، که د پکتیا د جلغوزیو خوند مو ولیدلو، یا مو دا مست مسینک په خپلو وپلورلو، یا مو غلو میوو اسبابو ته ګودام جوړ کړلو، یا مو سیندونو ته بندونه تل مدام جوړ کړلو. بیا د پامیر په سر درېږم اعلان کومه زما عمارت په رسمیت مه پېژنئ. بیا د پامیر په سر درېږم اعلان کومه زما عمارت په رسمیت مه پېژنئ. آرام مې پرېږدئ څو شعرونه په مورچلو لیکم، حالات جوړ نه دی چې په سرو شونډو غزلو لیکم. د ګودر غاړه شور ماشور یاد کم، منګی یاد کم، زلفې پیچکې یا په سپین ټټر زونډی یاد کم. پر شا که پاتې یو خو نور په مخه تلل غواړو، له نړیوالو سره ښه تعامل کول غواړو. هو یو پوره نه وي پسې نور سپارښتنې ورکئ، کار هغه نه دی چې عملا نوي ژمنې ورکئ. د دې اوبو واک زر تر زره خپل چوپړ کې غواړو، د قشتېپې پر شان یو نوی بند کونړ کې غواړو. آرام مې پرېږدئ څو شعرونه په مورچلو لیکم، حالات جوړ نه دی چې په سرو شونډو غزلو لیکم. د ګودر غاړه
شور ماشور یاد کم منګی یاد کم زلف پیچک یا په سپین ټټر ځونډی یاد کم په شاکه پاتې یو خو نور په مخه تلل غواړو له نړیوالو سره ښه تعامل کول غواړو هو یو پوره نه وي پسې نورې سپارښتنې ورکوي کار هغه نه دی چې عملا نوي ژمنې ورکوي د دې اوبو واک زر تر زره خپل چوپړ کې غواړو د قشتېپې پر شان یو نوی بند کونړ کې غواړو یریږو نه یریږو نه هر رنګ حالاتو ته ګریوان نیسو مونږ هغه یو چې د اور لمبو ته ځان نیسو هغسې ړنګ دی لا دې ړنګ میدان ته بیا ښکته شو مونږ تیار یو چې د جنګ میدان ته بیا ښکته شو لکه مغول به وخوري سر پر دغه لار مات سي په نږدې وخت کې به له خیر ازغن تار مات سي تاریخ به بیا ولیکي مونږ جنګ په ټوپکو ګټه زر به خبر شي چې پنجاب نه مو اټکو ګټه تاریخ به بیا ولیکي مونږ جنګ په ټوپکو ګټه زر به خبر شي چې پنجاب نه مو اټکو ګټه دا ښکلی ښار او دا تکشین کلی مې ولې شړ شو دا سور او سپین مخ مې د خدای لپاره ولې خړ شو له دنیا مخکې بیچاره په وینو سرو ککړ شو د مور په خېټه کې ماشوم د بم له غږه مړ شو ستا دسترخوان کې داسې څه خوند دی چې نه مړېږي ستا دسترخوان کې داسې څه خوند دی چې نه مړېږي دا میلمانه چې راځي څنګه یې بیرته زړه نه کېږي کابله ته څنګه کافر چې جهاد در کې خلاصی نه موندي بیا دې په سپین وجود دا سرې وینې بهیږي ولې بیا دې سینه سوری د بیا چا په زړګي ویشته یې داسې تا څه کړي چې څوک دې پر آرام نه پرېږدي پر تا یې نه سلیږي تا په خپل مقام نه پرېږدي له تا نه څه غواړي بیا تا باندې دوی بیا څه کوي دوی دا شرمېدلي ځورېدلي پر شا تللي زړه یې د بیا راشي بیا د غرمې په نوم راځي دلته کې شپې غواړي بیا مې قندار ننګرهار مزار کې دوی اډې غواړي دا خیال د خوب کې نه کوي دا فکر د هېڅ نه کوي هغه اوس نشته چې قفسو کې چرګان جنګول هغه اوس نشته چې خپل منځ کې افغانان جنګول په منډه منډه ستړي ستړي تر خپل کوره تلي نښه یې نه ده پاتې دې ځای نه مخ توره تلي نښه یې نه ده پاتې دې ځای نه ډېره مننه